د انسان د جذبات او د احساسات او وغیره مرکز دا خو مازغه دي. نو انسان بیا دا ولي وایي چې زما زړه دا کار غواړي، دماغو طرف ته نسبت نه کوي بلکې زړه طرف ته نسبت کوي. ګره ته غلط شوی، ټول مرکز هغه دماغ نه دی، ټول مرکز د ټول انسان هغه سره زړه دی. احساسات او جذبات چې څونه د هغې مرکز سره زړه دی، خو د ټول نه زیات کنیکشن هغه د زړه د دماغو سره دی. نو انسان وایي که زما د احساسات او جذبات ټول په دماغو کې دي، نو اصل مرکز څه شی دی؟ زړه دی. ګورې نه حدیث مبارک ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې د انسان په جسم کې یو ټوکړه ده، د انسان په جسم کې تبلیغیان نه اوریدلی حدیث مبارک مشهور حدیث دی، د انسان په جسم کې یو ټوکړه ده، کله چې هغه سم شي ټول جسم سم شي، کله چې هغه فاسد شي نو ټوله جسم فاسد شي. الا وهي القلب، هغه څه شی دی؟ زړه دی. ټول مرکز د تمامو څیزونو احساسات او د جذباتو هغه زړه دی. زیات تعلق چونکې دماغ سره دی، د هغې وجه ده چې انسان کله نه کله د هغې جذبې او احساس یو سوچ یې نو هغه وایي که دا دماغو سره، دا د دماغو څیز دی، زړه څیز نه دی. صحیح ده؟ او دویمه خبره دا ده چې یاره دا د فلسفیانو په منځ کې او د حکماو په منځ کې او محققینو په منځ کې یو اختلافي مسله ده چې زړه اصل مرکز دی که دماغ اصل مرکز دی. د دواړو سره هم بهترین دلایل دي. دا څومره چې لوی ساینسدانان تېر شوي مسلمانان، البیروني او الفارابي او بو علي سینا، دا څومره چې تېر شوي دي خپل کامنټس دي په دې مسله باندې، مختلف دلایل دي د هغې سره. څوک وایي زړه دی، څوک وایي دماغ دی. او د احادیثو مبارکه او د قرآن مطالعه دا وایي چې اصل مرکز څه شی دی؟ زړه دی. ښه، مړي دپاره په دریو لوټو استنجا کول، که د دې په ځای سړی ټیشو استعمال کړي نو درست پوهي که نه؟ بلکل. او استنجا مقصد دا دی صفایي راوستل، چې پاک شي انسان. د استنجا مطلب دا نه دی چې خامخا لوټې به استعمالوي. استنجا مقصد څه دی؟ چې صفایي راشي، پاکي راشي. بس هغه په لوټه باندې که په ټیشو پیپر باندې که په اوبو باندې. نن سبا په هر مانځه کې مدرسو والا چندې دپاره پاسي، د دې سره د مدارسو او د دین اسلام د هغې قدر د خلکو په زړونو کې کمیږي نه. ته چې سوی دې سره زه متفق یم، کمیږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الید العلیا خیر من الید السفلی، دا بره لاس دا بهتري د لاندې لاس نه. چې ته یو څیز نشي چلولی مه چلوه که نه. زه ولې مدرسه نه جوړم؟ ما سره ځای نشته، ما ته د فنډینګ مسله هم نشته، خو بیا هم مدرسه نشم جوړولی. مدرسه چلول داسې اسان کار خو نه دی. نو چې نه شئ چلولی ولې جوړوئ؟ بیا چې داسې خبره زه کوم بیا ولې پرې غوسه ورځي د مدرسو خلاف دی. مدرسو خلاف نه یم، ما کوم ځای کې سبق ویلی؟ مندر کې مې سبق نه دی ویلی، مدرسه کې مې ویلی. خو داسې مدرسه کې مې سبق ویلی دی چې هغې چا نه غوښتې نه دی چنده چې مونږ له راکړي. خلک یې ولې راوړي. ما چې کومه مدرسه کې سبق ویلی، یو زنانه په هغې کال باندې په 2011 کې هغې مدرسې ته 15 کروړه روپۍ راوړي. سو 15 کروړه. زموږ استادان ورسره موږ سره د پیسو ځای نشته، واپس یې ویسه. 2 کاله هغه زنانه تله راتله، بیا یې په 2م کال باندې صرف 2.5 کروړه واغېستې وي. دا نورې وایي غریبې مدرسې له ورکړه. وایي نه صرف تاسو له درکو، په تاسو مې اعتماد دی، په نور چا مې اعتماد نشته. خلک داسې جوړوي. ها، زما دعا زر نه قبلېږي. علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې صبر کوه. د دې به څه علاج؟ دعا زر نه قبلېږي. دعا او په خوب کې دا چېرته تادي مه کوئ چې دا به زر قبلېږي. تاسو ته ما ویلي حضرت څومره کلونه پس د حضرت زکریا علیه صلات وسلام دعا قبوله شوه چې بوډا شو حضرت زکریا علیه صلات وسلام، د هغې نه پس الله جل شانو زوی ورکړو حضرت یحیی علیه صلات وسلام. دغه شان په خوب کې تادي مه کوئ. حضرت یوسف علیه السلام د 7 کالو په عمر کې خوب ولیدو چې ما ته بادشاهي میلاو شوې او د هر څه ما ته سجدې کوي. قرآن مجید کې چې واقع ده لومبي آیتونه سورې یوسف. بیا 40 کاله پس حضرت یوسف علیه صلات وسلام ته بادشاهي میلاو شو. دی بدل ته راشي ما ته وایي دې خوب څه تعبیر دی؟ مې د دې مطلب دا دی چې الله به مال درکوي. 2 ورځې پس راشي استاد چې څه خو میلاو نه شو. فیدر یوسف علیه الصلاۃ والسلام نم چوت انبیاء کرام نم چوت. دې خلک صبر کوي په دې سنت. دا سیخه زنانه د پنشن د اغستو د پاره د عدت په دوران کې بینک یا یو ادارې ته تللی شي او کنه، او که د هغې ضرورت یې تللی شي، ښه که د هغې نه علاوه بل څوک نشي راغستی. مطلب دا دی د ګوتې لګولو ضرورتي یا د هغې د ساین ضرورتي او هغه کاغذونه ولې دلته نشي راوړی، نو هلته دا تللی شي. خو ضرب بیا فورا راځي چې ضرورت یې پوره شي. ښه چا تپوس کړی دی چې د ماسپښین مونځ اکثر مونږ په مرکزي جامع مسجد شیرګړ کې کوو. د دې ځای امام صاحب د هغه نه یو مسلې تپوس وکړې چې ته د سنتو نه پس دعا کې دا د کوم ځای نه ثابت ده؟ ما لې راوله، زه به ورته ویم ما لې راوله. ښه
داسې خو نه کېږي. دا د دوو قسمه خلکو اعتراض دی. یو هغه خلک چې هغه بېوقوفه دي، د سره د هغې د دین اسلام سره تعلق نشته، د هغې د مطالعې سره. او دویم هغه خلک دي چې د هغې مطالعه خو شته، علم یې هم شته، خو علم یې سرسري علم دی. سرسري علم دی، سیز سرسري کتلی دی. تاسو ته ما ویلي په سرسري مطالعه په یو کتاب په کتو باندې چې چا د اردو په کتاب کې ولیکل چې دعا پس د سنتو نه په هیئت اجتماعي سره بدعت دی، دا مطلب نه دی چې بدعت دی. چې کوم د عربی په کتابونو کې فقهای کرامو ذکر کړي د هغې مطلب بل دی، تا د اردو په کتاب کې بل څه ذکر کړي. مال یې راوله که عالم زه به یې پوه کړم، او که امین د هغه چل مال نه راځي. ښه والدین په خپل زندګۍ کې خپل میراث تقسیمولی شي که نه؟ والدین چې په خپل زندګۍ څه تقسیموي که نه هغې ته میراث نه وایي، بچو منځ کې چې کوم تقسیموي هغې ته تحفه وایي. ښه د میراث خو خاص مقدار دی، هغه د وفات نه پس چې څه پاتې شي هغې ته میراث وایي. د وفات نه مخکې چې والدین څه تقسیموي دې ته میراث نه وایي، دې ته ګفت وایي، تحفه ورته وایي. صحیح ده؟ او د هغې خوښوي په هغې کې چې څونه چاله ورکوي ورکولی شي. که چېرته یو سړی بیماري د هغه ښځه د هغې په خېټه باندې حمل وي، نو هغه د خاوند د خدمت لپاره اسقاط حمل کولی شي که نه؟ نه شي کولی، ناروا دي. دا به سبب وایو. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.